کار اعمار تعمیر اداری ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی آغاز شد. این ساختمان که به ارزش 19 میلیون افغانی از بودجه وزارت امور داخله اعمار می شود، دارای 3 منزل و 24 اتاق اداری خواهند بود که با تکمیل آن در پیشبرد امورات اداری این ولسوالی سهولت به وجود خواهند آمد. در گذشته تعمیر مشخص ولسوالی تعمیر معیاری نداشت که مشکلات مراجعین و مسئولین محلی حل شود. این ساختمان که جور میشه در 3 منزل انشالله تمامی ادارات در اینجا جای خواهد شد و مشکلات مردم هم به آسانی حل خواهد شد و مشکلات اداری هم در اینجا انشالله برطرف خواهد شد. دغه کوم ولسوالي خوګانو ولسوالي تعمیر سي ده په 412 متره مربع ځکه کې جوړیږي او په دغه 19 میلیونه موږ قرارداد کړی ده او نه میاشتې کاري میعاد کې به دا سرته رسیږي خلاصیږي به او شل تر 15 پورې به انشالله کارګر له موږ سره کار کوي. باشندگان این ولسوالی از آغاز کار این ساختمان خوشحالند. از حکومت خواهان بازسازی‌های بیشتر در این ولسوالی هستند. نو په دې ډېر ویاړو موږ چې دغه تعمیر موږ دپاره جوړ شي او داسې نور کارونه وشي د آینده دپاره، لکه اوس چېرته چې مخکې مسجد ولاړ دی او د هغه دپاره کار شروع شي، د مابین و د باندې کارونه یې وشي او دغسې موږ د کارګرو دپاره یو سهولت پیدا شي، د مجاهدینو دپاره یو سهولت پیدا شي. په واقعا موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر ویاړو په تاسې باندې، په شرکت باندې او په دغه نازولي حکومت باندې چې موږ دپاره دغسې د افتخار کارونه کوي. غزنی یکی از ولایت‌هایی است که به شمول مرکز 19 واحد اداری داشته که بسیاری از ولسوالی‌های آن تعمیر اداری ندارد. به گفته مسئولین، حکومت در نظر دارد که برای این ولسوالی‌ها همچنان ساختمان اداری بسازد.